محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة. وبالسند المتصل منا الى امام الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا انس بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا شعرها والبشرة. وفي الباب عن علي وانس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه الا من حديثه وهو شيخ ليس بذلك. وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجهان. بعد الغسل قوله قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا بعد الغسل. قال ابو عيسى هذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ان لا يتوضا بعد الغسل. وضو بعد الغسل ابل با کوم پرون ویلی و وضو بعد الغسل کی خبره ده چې سړی او د غسل کوي مخکې خو اودس ورته سنت ده، خو که سړی غسل وکړي د غسل نه بعد بیا اودس کوي دا څنګه ده؟ ام المؤمنین د حضور پاک صلی الله علیه وسلم عمل مبارکه را نقل کړي د پیغمبر علیه السلام دا عادت نه و چې هغه د غسل نه بعد اودس وکړي. دا ځای خو ثابت شو چې پیغمبر علیه السلام نه ده کړی. اوس کړنې جایز ده که نه؟ نو علما وایي چې نه، کړنې مکروه ده. دا لکه په دین کې بدعت پیدا کول دي. کړنې نفس جواز کې خبره نه راغله، مکروه راغله چې نبی علیه السلام وروسته نه ده کړی، مخکې ثابت ته وروسته نفی راغله، نفی ثابته شوه چې نه ده کړی. نو چې که څوک یې کوي دا بدعت. دا هلته صورت کې دغه ته مو چې خیال وي چې دواري حدث مدث شي نه موجود شوي، چې حدث موجود شي غسل نه بعد بیا خو به خود اودس کوي. خو اودس مخکې وشو، غسل وشو، بیا اوس د غسل نه بعد بیا دواري اودس کوي. دا دواري اودس نشته. باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل به. قال حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم اليزاعي عن عبد الرحمن بن قاسم عن النبي عن عائشه رضي الله عنها قال اذا جاءت الختان والختان وجب الغسل وفعلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد بن سعيد بن المسيب عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت الختان والختان وجب الغسل. قال ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال وقد روى هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه اذا جاوز الختان والختان وجب الغسل. وقول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشه رضي الله عنهم والفقهاء من التابعين ومن بعدهم سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا التقى الختانان وجب الغسل. په ابتدا د اسلام کې چې دا وروسته باب خبره را مخته کو، جامع کمې وې، مسکنت زیات و، میړه او ښځه به لوڅ په یوه کمبله یا بړستن شیراک چې هر څوم نوم څوک په کجڼ چې څه ورته وایي په دغه کې به ګډ سره ویده کېده. وایي د دغه یوې جامې نه دغه د استدفا جامه چې هغه ځان سړی په ګرمۍ نن سبا کمبلې راووتې، مخکې به بړستنې جوړېدې، په دغه کې به ګډ څملسته. اوس دا چې میړه او ښځه نږدې په یوه بستره کې لوڅ سره پراته وي، نو شهوات غلبه کوي، جماوې ډېرې وي. بیا به کله داسې پېښه وه چې د ډېر نزدېکت د وجې نه به توارد حشپې د انسان د ذکر سر ته حشپه وي. ختان چې سنت پرده تر لرې کې حشپه ښکاره کېږي، دا حشپه به پټه شوه خو نور جما به نه وه، اتصال به و په یوه ځای کې، تواری به د حشپه راغله، جما به نه وه. که په دغه کې هم غسل کولی نو حرج و، ځکه چې خو نزدېکت ډېر و، کالي نه و. او حتی داسې هم پېښه وه، دغه ځای ته هم پام وي، قحطي د مني وه. قحطي د مني و دا معنا چې انسان جما ډېره کوي، کله په هغه ځای کې تولید د مني و پوره نه شي، بېرته مني پیدا نه شي، جما وکړي خو انزال نه وي. نو جما به وشوه خو انزال به نه و شوی. نو په دغه صورت کې غسل نه و په ابتدا د اسلام کې.
ځکه پوښتنه کې د پیغمبر علیه السلام نه پیغمبر علیه السلام ورته ویلې الماء من الماء الماء غسل من الماء د منیونه ده که منی خارج شو غسل شته که منی خارج نشو غسل نشته وروسته چې په اسلام کې څه توسع خدای پاک راوسته خلکو فتوحات او غنیمتونه بسترې ګوښې پیدا شوې بیا جما ډېرې نه وې نو بیا عذر نه و چې هره ورځ نږدې سره نښتې هلته کله کله په ځان سړی خبر نه انتشار راغلی وي او توارید حشبې راغلی بیا هم غسل کوي عذر و اوس خو جامې ګوښې بسترې ګوښې شوې نو اوس خو اختیاري عمل د نزدېکت هغه نو چې چا په جمعه کې شو کېږي چا په ورځ کې شو کېږي چې شو کېږي بیا خو په غسل هم کوي حرج نشته د دغه تعبیر وسته چې وشوه اذا جاوز الختان الختان دا مبالغه ده تغلیب ده د ذکر د حال په انثاو باندې د نر سنتي نه تعبیر په ختان کېږي د ښځې د سنتي نه تعبیر په حفاظ کېږي خو دلته دواړه ختان تعبیر وکړه نو تقریبا د نر د حال غلبه یې ورکړې ده د ښځې په حال باندې سنتي د نر سنت مؤکد ده په بل قول د بعض ائمه واجب ده سنتي د ښځې یو قول دا ده چې سنتي سنت نه ده اما د عزت شی ده مکرمه ده د ښځې دپاره د ښځې د عورت پورته لوری مخایه ده د نس لوري دلته د عورت په سر څه زائده غوښه وي او تعبیر چې کتاب کړی ده که عرف دیک دا د چرګ چرخوالی نه د برسیره په سر باندې داسې څه غوښه وي هغه چې پرې شي په کنکوني بیا د دغه ښځې په جما کې لذت زیات وي نو د ښځې دپاره صرف مکرمه ده د عزت شی ده ځکه چې په کومه جما کې لذت زیات وي نو په میړه باندې عزتمنه وي د سړي دپاره سنت مؤکد ده دوم قول دا ده چې سنت د دواړو دپاره ده د نر سنتي هم سنت ده د ښځې هم سنتي سنت ده خو فرق په دغه کې ده چې د نر دپاره سنت مؤکد ده په ترک وعید ده په زور مجبوره کوی شي سنتي ته حکومت وخت په زور مجبوره کوی شي سنتي ته اما ښځه په زور څوک نشي مجبوره کولی فرق په دغه ځای کې ده کني سنت دواړه ته ده اوس دلته داسې راغله چې التقا د ختانین راشي ختان حفاظ چې ښځې په باب کې خو حفاظ راځي چې د دغه التقا راشي غسل واجب دلته وایي مراد التقا نه مساوات ده د مساوات نه مراد توارید حشبې ده مخه د ښځې عورت چې ده د جما ځای د عورت لاندې طرف ته او د سنتي ځای پاس طرف ته د نر د ذکر سر چې په عورت د ښځې کې لاندې طرف ته پټ شي د ښځې د عورت دا پورته د سنتي ځای سره برابر شي په هغه ځای کې خو جما نه کیږي جما خو لاندې وي خو د هغه ځای سره برابر شي د التقا د ختانینو کنایه ده د مساوات نه چې د ختان مساوات راشي د حفاظ سره د هلته راځي چې توارید حشبې راشي انزال ذات نه د شرط انزال شوی که نه ولې انزال امر مخفي ده دا سبب ظاهري قایم مقام وګرځېده لکه سفر قایم مقام د مشقت ته اوس که مشقت وي که نه وي خو چې سفر وي شرعي تا ته قصر جایز ده تا ته افطار جایز ده چې توارید حشبې وشوه انزال شوی وي که نه ته به غسل کوې کله خو داسې چې انزال شوی ته به په خبر نه یې نو دا نفس توارید حشبې سبب قایم مقام وګرځوه لکه عین چې انزال شوی وي دغه مسله کې یو وخت کې څه اختلاف د صحابه په دور کې هم و طحاوي کې درته تفصیلي را روان ده د مهاجرو ښځو به دا ویلې چې التقا د ختانینو چې وشي په ښځه غسل واجبېږي خو په سړي نه واجبېږي مهاجرو ویلې چې په دواړو ده نو انصارو مهاجر په دغه مسله کې اختلاف و دا اختلاف چې رالوت شو راښکاره شو نه یې په دا مجلس کې ملګري سره وغږېږي د حضرت عمر صاحب په دور کې دا اختلاف راښکاره شو حضرت عمر صاحب مشران صحابه راوغوښته چې په دغه مسله کې د چا معلومات شته شرعي لحاظ باندې چې موږ اوس هغسې حکم وکړو چې دلته غسل اوس واجبېږي که نه
حضرت علی کرم الله وجهه ورته ویل دغه مسله د ازواج مطهراتو نه پوښتنه وکړه هلته حل کېږي. حضرت عمر صاحب اول خپل لور مبارکه حضرت حفصه ته سړی ورولېږه، هغې ورته ویل ما ته په دغه باب کې معلومات نشته. بیا حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه ته سړی ورولېږه، هغې وویل چې توارید حشپې چې وشي غسل واجب ده، فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا. دا العیاذ بالله څوک چې په بحیایي حمل نه کړي چې دا ام المؤمنین څنګه دا خبر کړي، د امت ټول اختلاف په د خبر راپا شو. که دا خبر د ډېر د طرف نه ثبوت نه وای راغلی، مهاجر و انصار مختلفو ترنه به ملایانو سره پکې اختلاف. چې کله حکم معلوم شو د دین ډېره برخه د ازواج مطهرات په واسطه باندې خدای پاک دنیا ته تقسیم کړي، نو حضرت عمر فاروق وویلې که د دغه نه بعد چا داسې معامله د جما کړې وه انزال نه و شوی د غسل ونه کو جعلته نکالا، داسې به ووایم چې د خلکو دپاره بې عبرت وګرځوم. ټولو صحابهو دا خبر ورسره ومنله، اجماع سکوتي راغله، نن اختلاف نشته. دا اختلاف و خو اختلاف اوس ختم ده. دا بل باب کې چې انما الماء من الماء دغه مسله موږ مخکې ذکر کړه چې دا په ابتدا د اسلام کې و، وروسته دا خبره لاړه. او ابن عباس وی وسم دغه دا معنا نه چې دا حکم د احتلام په باب کې ده، یعنی که هغه حدیث په ظاهر باندې پرېږدو چې انما الماء بین الماء هغه باندې دیغه تقید به په هغه حدیث وشي چې اذا جاوز الختان والختان واجب الغسل، خو په باب د احتلام کې اوس هم په خپل حال پاتې ده. د احتلام دستي باب را روان ده، سړی په شپه کې خوب وویني، په خوب کې جما وکړي خو راویښ شو انزال نه ده شوی، غسل شته. انما الماء من الماء ابن عباس رضی الله عنه دا د احتلام په صورت کې ده. په ویښه تجاوز د ختان نه یعنی مساوات راغی چې توارید حشپه راغی عمل پیغه حدیث مبارک باندې ده غسل په دواړو واجب ده. باب ما جاء من الماء وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن زهري عن سهل بن سعد بن ابي بن كعب رضي الله عنه قال انما كان الماء من الماء رزقة كاول الاسلام ثم نهي عنها. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا معمر بن الزهري بهذا الاسناد مثله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من اصحاب النبي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابي بن كعب ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم على انه اذا جامع الرجل امراته في الفرج وجب عليهم الغسل وان لم ينزل. وبه قال حدثنا علي بن مجد قال اخبرنا شريك عن ابي جحافه من كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما الماء من الماء في الاختلال. قال ابو عيسى سمعت الجارود ويقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث الا عند شريكي. وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير وابي ايوب وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. وابو الجحافي اسمه داود بن عقيم وروي عن سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجحافي وكان مريضا. دلته ویلې اذا جامع رجل المرأة في الفرج په دغه ټکي کې یو نکتې ته اشاره ده، که د محل مشتهات لکه ښځه یا خدای نه خسته الک دبرو یا قبول کې چې توارید حشپې وشو غسل په دواړو واجب. روا او ناروا ځان ته خبره ده د لیواتت خو غسل واجب ده. که داسې و چې مخه یا د ښځې نامه غوټۍ ژوره ده او سړي شوق ساتیري ورسره کوله ده د ذکر سارې د نامه په غوټۍ کې کېښی غسل نه ده واجب، وایي دغه قید یې دغه دپاره کېښی. یا د ورانو په منځ کې خپل عورت چې تر څو انزال هلته نه شوي هلته غسل نه ده واجب. دا غسل چې واجبېږي په دغه محل مشتهات کې چې شرعي د اجتهاد ځای ده هلته چې نفس توارید حشپې وشو ذاتي غسل واجب. د دغه نه بغیر د خپلې ښځې نه خو منافع جایز دي. دا ملګري خو خاندي د خبر دی ودو ولا دی خپل عمل لیدلی خاندي او که سودا شو ورته خاندي. دا خو تبتین و تبخیز و دا شیان راځي، کله خر کې ساتیري، کله په ورانو کې ساتیري، کله نامه غوټۍ کې ساتیري. ساتیری جایز ده خو په دغه غسل نه واجبېږي چې تر څو انزال نه وي شوی. دغسې په لټه پیر کې د غېږې سره نیسي انزال وشو خو غسل ذاتي لاړ واجب شو. چې انزال وشو هلته خو دخول نه غواړي، نظر به شهوت وشو انزال وشو غسل واجب ده.
چې نظر به شهوت شو، لاس وروړی شو، لمس به شهوت شو، انزال چې وشو هلته خو د غسل واجب. خو چې انزال نه یې شوی په دغه محل مشتهات و غیر کې فرق شو، چې محل مشتهات کې نفس توارد حشبه وشو ذاتي غسل واجب ده، او محل مشتهات چې نه وي په هغه کې که توارد حشبه وشي هم غسل نه واجبېږي. باب في من يستيقظ ويرى بدلا ولا يذكر احتلاما. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد بن خياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه. قالت ام سلمه رضي الله عنها يا رسول الله هل للامراه ترى ذلك غسل؟ قال نعم ان النساء شقائق رجالي. قال ابو عيسى وانما روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشه رضي الله عنها في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله بن سعيد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين اذا استيقظ الرجل فرى بلة انه يغسله قول سفيان واحمد. وقال بعض اهل العلم من التابعين انه انما يجب عليه الغسل اذا كان البلة بلة منفذ، وهو قول الشافعي واسحاق اذا راى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة اهل العلم. سړی ویده و په خوب کې احتلام وشو، اوس غسل شته که نه؟ څو صورتونه دي؟ مجموعه دی وی چې 14 صورتونه دي. ظاهره حدیث مبارک د ام المؤمنین روایت ته چې یو سړی د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه، یو سړی لندبل په کالیو پیدا کې خو احتلام نه یې په یاد، راویښ شي باندې کالی ککړ دي، غسل به کې که نه؟ نبی علیه السلام ورته ویلي او دا بل سړي پوښتنه وشوه چې احتلام یې په یاد د جما یې وکړه خو چې راویښ شو لندبل نشته، غسل شته؟ نه. د ویښې په حال کې خو چې نفس توارد حشبې راشي غسل واجب ده. دا خو د خوب حال ده، په خوب کې جما وکړه خو حقیقت جما خو نه ده، خو خوبې خیالي خبره ده چې انزال ونه شو نو غسل نشته. نو دی وی چې اصلا سړی چې احتلام وشي یا دا خوب ویني پی نفسي احتمالات چې دلته دي 14 احتمالات. سړی احتلام وشو، بدن نه انزال وشو، یقیني منی خارج شو، یو مزي خارج شو، لندبل راویښ شو، لندبل د خو مزي دي، ودي چې تعریف د بل باب کې را روان د تفریقه به پیغ ځای کې کوو. درې یا اختلاف شک په منیو په مزي وکي، یا شک په منیو په ودي وکي، یا شک په مزي په ودي وکي، اخرنه یو دوه کې شک، یا شک په مجموعه د امور ثلاثه وکي چې آیا منی دي که مزي دي که ودي. و احتماله دا و احتمال اوس په دوه کې ضرب کا، کله احتلام په یاد کله نه په یاد. که احتلام یاد یم و صورتونه راځي، که احتلام یاد نه یم و صورتونه راځي، نو مجموعه 14 صورت دي. په دا 14 صورتو کې په کومو کې غسل واجبېږي، په کومو کې نه واجبېږي. بدن کې کالی کې نطفه پیدا کړه منی، که احتلام په یاد وي که نه په یاد، دواړو صورتو کې غسل واجب. چې وي منی په دواړو صورتو کې احتلام په یاد وي که نه په یاد، غسل واجب ده. که وي مزي، دا دوه صورت خو د منی وشوه، که وي مزي خو احتلام په یاد وي، دلته هم غسل واجب. که وي ودي احتلام په یاد وي، مزیو په ودیو کې شک وي، مزیو په ودیو کې شک وي خو احتلام په یاد وي، دلته غسل واجب. که په منیو په ودیو کې شک وي خو احتلام په یاد وي، دو صورتونو خو یقیني منیو، منیو په ودیو کې شک وي خو احتلام په یاد وي، دلته غسل واجب. که په مجموعه د امور ثلاثه کې شک وي خو چې احتلام په یاد وي، غسل دلته واجب. مزي وي احتلام په یاد وي، یا شک وي په منیو په مزیو کې احتلام په یاد وي، یا شک وي په منیو په ودیو کې احتلام په یاد وي، یا شک وي په امور ثلاثه کې احتلام په یاد وي. 15 او 2 صورتونه هغه چې منی وي احتلام بیا په یاد وي که نه په یاد، په 2 صورتو کې غسل واجب ده.
او که داسې و چې یقیني ودي دي یا یقیني مزي دي احتلام هم نه ده په یاد احتلام هم نه ده په یاد او دغه او باندې م یقین ده چې دا مزي دي یا ودي دي غسل نه ده واجب خو که احتلام نه ده یاد خو شک په دغه کې ده چې آیا مني دي که مزي مني دي که ودي مزي دي که ودي یا په مجموعه کې خو احتلام په یاد نه ده په دغه صورتو کې بیا غسل مستحب ده لندبل شته خو احتلام نه ده په یاد او یقینا په منی و نه ده شک شته د دې شک په صورتو کې بیا احتلام چې په یاد نه وي غسل مستحب ده او چې دا دوه کې یقین وي چې مزید یا ودی دي او احتلام په یاد نه وي په دغه دوه صورتو کې بیا نشته غسل استحبابیت نشته ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پښتنه وکړه د پیغمبر علی السلام نه کدی خځې احتلام وشو یغه دغه څه خوب ولید په خځم غسل واجبېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې او خو خځم مثال د سړی ده شقایق د من نظائر مثال د سړی دی سړی منی لري دغه منی چې په شهوت خارج شي که په ویخه که په د غسل دواړو کې واجبېږي نو خځم منی لري چې دغه په شهوت خارج شي که په ویخه که په وېده دواړو کې په خځه باندې غسل واجبېږي خو او په خځه کې لا بعض خلک دومره احتیاط کوي خځه احتلام وشو راویخه شو په بدن لندبل نشته بیا غسل په دی واجب ځکه د نر والا خو دفق ټوب سره الته دی باندې وځي د خځې کله داسې وي چې د خپل مخفي اندامو کې پټ پاتې شي مني د باندې راونوځي احتلام شوی وي نو بعضې علما هلته هم ده خو موږ مسلک دا ده چې ښځې دپاره هم رؤیت مني و شرط ده چې خروج فرج خارج ته وشي بس د غسل په دې باندې واجبېږي اوس ښځه مني لري په دغه مسله کې چې دا وروسته باب د مني و ده نو دلته په د ښځو په باب کې هم خبره وکړو چې ځکه خبره خو راغله د نر په باب کې خو مني واضح دي د ښځې په باب کې چې مني شته که نه نو د حکماو پخوانیو بعضیو لکه ارسطو او بعضې اتباع نور هغه دا ویي ابو علی سینا چې نه نشته د ښځې دپاره مني صرف رطوبت څه لندبل لري خلکو ته اشتباه پیدا کېږي چې دا مني دي خو مني نه لري اما جالینوس دی هغه وی چې نه ښځه مني لري ما کفرۍ هغه ځای د مني و د ښځو ډک لیدلی د دې مني ونه شریعت خدا ناطق ولې مخکې موږ تاسو ویلې چې اولاد چې پیدا کېږي میړه او ښځه چې جما وکړي دغه دوه مني چې سره یو ځای شي چې د چا مني غالب شي میلي مو که نه اولاد یې غته کېږي نرتوب ښځه توب کې یا سبقت کې چې چا مخکې رحم ته ورسېږي اولاد یې غته کېږي په رنګ کې خو چې د چا غالب شي که د نر غالب شو اولاد د نارینه راځي که د ښځې غالب شو اولاد د زنانه راځي قرآن وی من نطفة امشاج هغه نطفه ګډه شوې د میړه او د ښځې دغه نه اولاد پیدا کېږي یخرج من بین صلب و ترائب د سړي د ملا او د ښځې د سینې نه راوځي شریعت خدا ناطق حکماو کې دوه قول دي مختاره د حکماو هم دا د چشته اصل کې وای د اختلاف په دې کې د چې د منی او تعریف کې فرق ده منی او په تعریف کې کده څه معنا وي واخلې چې فاعلیت یا انفعالیت اثر قبلول په بل کې اثر کړه یا د بل نه اثر قبلول دغه ماده چې د په منی وکي بیا خو د ښځې شته ځکه انفعالیت خو شته کې فاعلیت نشته او که څوک داسې معنا اخلي چې په مني کې فاعلیت شرطه چې مؤثر په غیر واقع کېږي یعنی د دنه تولد کېږي نو بیا څوک وایي چې د ښځې په مني کې ماده د فاعلیت نشته نو دغه نه کېږي لیکن مختاره دا ده چې د ښځې په مني کې د فاعلیت ماده هم شته ښځه د ښځې سره سحق مقایا عورتونه سره ومخي انزال وشي او دغه مني د یوې ښځې بلې ښځې رحم ته ورسېږي د دغه نه معلوق کېږي وایي ګوره فعالیت ماده شته پکې موږ ته
خلیفه صاحب مبارک یو وخت کې قصه کړې وه وایي حضرت صاحب مبارک په وخت کې حضرت صاحب مبارک په دا عادت و د جمعې په ورځ به د مرکزي ولایتو اکثره علما راتله دته بیا یې د شوق د علم ډیر و ښه عالم خدای پاک د علاقه علم ورکړی و نو علماو کې به یوه مسله یادوله چې علما په دغه کې بحث وکړي وایي دا مسله یاده کړه چې د ښځې سره جماع وشي سحق وشي اولاد تر پیدا کیږي کنه ملایان ذاتي حیران وو په دا مسله کې د ذاتي ویل وای د روسیې نه دا قضیه ماته راغلی هلته یو کنکۍ پیدا شوې ده غوښه ده لکه ټوله غوښه د هډوکی چې نه یې پکې ژوند شته پکې خو هډوکی نه لري هغه ډاکټران حیران دي بیا ویلي دي چې د مسلمانانو مخکې خو د افغانستان د ظاهرشاه دغه په دور کې خو د روسیې سره تعلق و حضرت مبارک خو هلته ډېر شهرت درلود چې د مسلمانانو نه پوښتنه وکړي ده ویلې وایي کتاب مې راوړ او دا ځای مې پیدا کړ چې ښځه چې د ښځې سره جماع وکړي سحق د یغ نه داسې پیښیږي چې اولاد پیدا شي هډوکی نه وي پکې لکه د مني د سړي نه هډوکی جوړیږي نفس ولادت یغ نه هم راتلی شي دوی ته دا درک نه و چې کله دا مسله ده بیرته ولېږلې وه چې داسې کیدی شي هغه ښځې نه چې دا چا اولاد پیدا و پوښتنه یې کړې وه هغې ویل رښتیا ده چې ما و بلې ښځې داسې معامله سره وکړه به هر تقدیر کتاب دا وی چې مختاره دا ده چې د ښځې په منیو کې هم د فعالیت ماده شته یعنې تاثیر په الغیر شته چې د دې مني رحم د بلې ښځې ته ورسېږي اولاد تر پیدا کېږي لکه د سړي منیو کې چې ماده د فعالیت ده نو ښځې کې هم دغه شته نو چې مني یو وارې لري چې د سړي احتلام کېږي او د ښځې هم کېږي او په شهوت باندې چې مني د بدن نه خارج چې که په ویښه یې که په ویده یې د سړي باندې غسل ده په ښځه باندې هم ده او صرف خبره دا ده د ښځو احتلام کم ده د نرانو په نسبت دلته خو استبعاد نه ده راغلی ام سلمې پوښتنه وکړه چې ښځې هم کېږي خو په بل ځای کې بیا داسې را روان دي حضرت ام سلیم راغله د حضرت انس رضی الله عنه مور مبارکه هغه حضرت نبی علیه الصلاة والسلام ته عذر اول وی چې خدای پاک حیا نه کوي د حق نه یعنی مجبور یم پوښتنې ته اول ته میدان دا خبره وکړه دا سړی چې څه ویني د سړی خبره خو مشهوره ده که ښځه هغه څه وویني په ښځه غسل واجبېږي نبی علیه السلام ورته ویلي او ام المؤمنین وشرمېده دا مخکې وایي داسې راپټ کړو او هغې ته یې خوشکې وکړه فصحت نسا ښځې دې وشرمولې تا دې څنګه پوښتنه وکړه ښځې شرمېدل خو وایي خصوصا بیا په دغه مسله کې دوی شرمېږي هم ډېرې ولې چې د ما سره چا جما وکړه ګوره ما سره خبره راځي پکې ښځې دې وشرمولې داسې پکې کېږي نبي علیه السلام ورته ویل نو ولې دا اولاد کله مور ته کېږي کله پلار ته کېږي خو مني لري اوس هلته چې استبعاد وشو یا خو د ازواج مطهراتو احتلام نه کېده خدای پاک نبي ته کافر سره ګوره نبیانو نکاحوې کړي دي کفارو سره خو د زانیو سره نه دي شوي الله د نبی حرام ساتلی نه په ویښه د بل چا سره تعلق ساتي نه په خوب کې او د نبی علیه السلام په شکل شیطان ځان نشي جوړولی د بل په واسطه د بل نه خدای ساتلی دی او نبی علیه السلام په شکل ځان نشوی جوړولی شیطان ځکه د احتلام نه کېدو او یا احتلام د ښځو ډېر کم ده نو دغه ام المؤمنین ته چیرې شوی نه و ډېرې ښځې په کلونو باندې په دغه مسله بیخي خبرې نه وي ښځې خو نه دي خبرې سړي هم نه دي خبر دا مسائل ما پوښتنې کړي دي په دا کوچیانو کې زه بیخي ډېر ګرځېدلی یم جلسې دا بیانونه الحمدلله خدای دې قبول کړي دا کړي دي زه هلته دا دیني احکام ډېر بیانول سړي به حیران شو چې دا پېښېږي اوس د ټول شریعت حکم نه خبره دغه جنکۍ چې احتلام یې وشو دې ته هم حال نه ده معلوم پلار ته هم نه ده معلوم غسل نه کوي په جنابت کې لمونځونه کوي حال یې څه شی ده او په پوښتنه شرمېږي عالم ته نه ورځي په پوښتنه شرمېږي نو ښځو کې احتلام هم راځي خو وایي نسبت تر نرانو نه په دې کې کم ده نرانو کې ډېر نور دا بل باب کې د منیو د مزیو خبره په دواړو کې حضرت علي کرم الله وجهه د نبی علیه السلام نه مې پوښتنه وکړه د مزیو په متعلق کې او د منیو په متعلق کې
دو ویلې په مزیو کې اودس په سړي لازمیږي او په منیو کې غسل لازمیږي. دا بل باب مزي چې بعد جامې ته ورسیږي جامه په نجس کېږي نو صحابي وي د ما به مزي ډیر خارجه ده د دغه مې ډیر تکلیفونه برداشت کول امیش به غسلونه کول چې څنګه به شي خارج شو ما بس کول چې بس غسل واجب د غسلونه به کول نو راغله پیغمبر علی السلام ته دیغه مې پښتنه وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویله چې په دغه کې غسل نشته او داس کافی ده ما ورته ویل کداغه ابو په جامه لګیدلی نبی علیہ السلام یې له موټه واخله په توې کا دغه بس کفایت کې لګي پریمینځه اوس د منیو د مزیو د ودیو یو اړ اوس تعریف وکړو بیرته بذاتی په حکم کې بیا وکړو درې قسمه اوبو د انسان د بدن نه خارجيږي منی سپینې ټینګي اوبو چې خارجيږي به شهوت دغه ټکي پامي خارجيږي به شهوت او بتفق په ټوپ سره اثر دا چې د بدن نه دا خارج شو په بدن کې ذاتي بیا سستیا پیدا کیږي او بوې وړو چې خوشته کې دی وړو خوندې یا د خرما د غټي غوندې بوې وي مزي سپینې سریخنا کې وبوي لکه مخه د خلینو چې وخو بهږي نری داره وکي دا وزي عند شهوت منی به شهوت وزي زغزت ملاینه ذاتی پیږي هغه به شهوت وزي دا عند شهوت وزي به شهوت نه د خد سره ساتره په دغه وخت کې وزي عند شهوت کله په خروج به خبرم نه په بدن کې سستیا مستیا نه راځي فطور نه راځي وزي عند شهوت ملاعبات مع الاهل خو به شهوت نه او فطور او سستیا نه پیدا کی ودي ټینګ وبدي د منیو په شکل سر فرق په منیو سره په خړواله کې د رنگ د دغه پرنګ کې د منیو سپینواله په دغه کې لک خړواله وي خدا ودي چې وزي یا د بول په اخر کې وزي یا چې درون پیټه څوک جکی په دغه وخت کې وزي کمزوري انسان نه فطور نه لري شهوت مهوت نه وي اوس د منیو نه خو غسل واجبي په مزیو کې حکم دی او داسه ده تحوی کې به درته وخت بحث ذکر کیږي د مذاکر او غسل خبرم چا کړی د چې ټول استنجاب وایي ذکر او انثیین بم ټول بینځي موږ مسلک دا د چې نه موضوع الاصابه چې د مزي په کوم ځای لګیدلی هغه ځای به منځي د ټول مذاکر پر منزل نشته که په کوم روایت کې حکم راغلی هغه علاجن راغلی دا چې انسان په ساتیرې لګیا شو دلته په بدن کې حرارت پیدا کیږي دا لکه هغه منی چې ویل کیږي د بدن را رواني ذاتي بیا دریږي نه خو علاج دا د چې سړی وبو سړی استنجا وي که د قرباني مسلې ته وګورو غوا سړی واخسته په غولیانځ کې څه شودي وي د قرباني د پاره واخسته نو موږ فقهاوی کله ګوش اوبو دی ورشنی په دا اوبو بیرته ورکیږي نه راځي ذاتي نو دغه اوبو چې ذکر انثیین باندې توی شي سړواله راشي نور مزي بیا نه راځي دوری به بیا او دسته ماتيږي علاج ده حکم نه ده ځکه حکم کې خو تر بول نه اشد نه دي بول خیر ډیره وکا انثیین چې نه دي لاندې شوی ذکر ټول نه دلون شوی پرېمنځل شته خو موضوع د نجاست پرېمنځل دي نو په مزي کې هم دغه حکم ده په ودیو کې هم حکم دی او داسه ده غسل نشته څوک چې ودی خو وځي دی بوله شاته وځي ارته نو چې حکم دی او داسه ده او داس خو په بوله مات شو نو جواب دا چې ودی کله دی بوله نه مخ کې وځي کله دی بوله نه شاته وځي کله هغه درون پیټه دی چې کو بوله به خښتانه پیغ وخت کې وځي نو حکم دی او داسه ده یا هغه څوک چې سلسل بول د بوله جاری دی په وخت کې د اننه چې او داس وکي په دغه وخت کې کبوله بیا جاری هم وي خو المز ورته روا ده په دغه او داسه خو که ودی وته بیرته او داس مات شو بیا او داس کی نور دا چې مزي
جامې ته ولګېده هلته راغلی د یو کف اوبو نصحه ټکې خو مراته نه غسل ده داسې چڼکانه چې اوبه وروشه هغه خو نجاست نور هم په بدن کې تیتی او چې لږ ځای لوند وي په موټي کې لږ اوبه واخلې داسې نری نری په تویږي او په هغه ځای دا بل لاسې مخې نو په دغه وایي ته تیر راځي ځکه نجاست خو یقیني ده بل منی دی په منیو کې اختلاف ته چې منی نجس دي که نه دی نجس څوک وایي چې منی نه دی نجس ولې یو خو اصل د انبیا او د انبیا تر پیدا شوي دي نو چې انبیا پیدا دي پاک دي دوم احادیث ته چې نبی علیه الصلاة والسلام د منیو په باب کې ابن عباس نه روایت ته چې داسې ویلي دي چې لکه مخاط ګړنګ یا بلغم داسې تشبیه ورکړې ده او حتی داسې ویلي دي سرګړی پاڼه راواخله د بوټي په هغه یې پاکه لرې که چې په هغه لرې که نوره جامه پرې مینځله هغه د رانغله نو خو معلومیږي چې مني پاک دي موږ وایو چې نه مني نجس دي اکبر د احداثو راولي په بولو او داس واجبېږي په منیو غسل هر نجاست چې د بدن نه وځي ناقض وي چې هغه حدث اصغر په راځي هغه نجس دی اتفاقي چې بول دي چې حدث اکبر راځي په هغه بیا ولې نه د نجس خو په طریقه ولا باید نجس وي کته وی چې اصل د انبیا و ده نو خو اصل د اشقیا هم د کافرانو هم تر پیدا شوي دي کته وی په حدیث کې راغلي دي چې په سرګړی پاکيږي هغه وی اشاره د تقلیل ته چې منی کلاک وي په جامه په یو ځای پراته وي تیتنه وي هغه تر لري که نو هغه قدر قلیل د نجاست بیا معفو ده او که څوک وي ام المؤمنین وی چې ما اکتفا په فرق کړی ده داسې مې سره مخلي دي چې نجس وای بیا خو بخامخه غسل و موږ د ام المؤمنین د غسل روایت هم راغلی چې منی ما پرې مینځلي د نبي علیه السلام د جامې نه د فرق هم راغلی د مخلو خو فرق په دې کې د لاندې پرې مینځلي دي وچې مخلي دي او په مخلو هم شی پاکیږي موزه د خوشایي په ولوې د په مځکه یو مخه پاکیږي که نه پاکیږي د مخلو هم یوه طریقه ده که نجس نه وای یو وارې خو به په پریښ هم و خو ګوره پریښ خو نه دي خو یا یې مینځلي دي یا یې فرق کړی د مخلي دي او یا دا ورته چې د مخلو نه داسې مخل نه دي مراد چې جامه یې داسې سره مخلې ده په لرګي یا په اثرګړي دي هغه بل روایت چې لږ په یوه ځای پراته ګورې دا مني د مخکې خلکو د اوس خلکو ډېر فرق لري مخکې خلکو خوراکونه کم وو مزاجونه ساړه وو قوت زیات وو په منیو کې لکه ژاوله داسې کلک مني به و د هغو حتی د جامې نه به داسې جلا کېده چې وچ به شوي به لکه کاغذ چې تر جدا کېږي نن سبا د اکثرو خلکو د خوراکو د ګډوډۍ د وجه نه د حرارت د وجه نه مني نرم دي لکه بولې چې احتلام یې وشي چې راجوک شي یو لویشت پرتوګي ټول لوند خوشتي په یو ځای پراته وي نن سبا خو به خامخه مینځي نن سبا خو به خامخه دا وای دیغو چې الته وربشي به خوړې دا روټي په طبيعت کې ډېر سړی دي طاقتور هم دي سړی هم ډېر دي نو الته په انسان کې بر حرارت نه وي منیو کې لزوجت زیات وي هغه بیا د سکیږي چې دا چې په یو ځای پراته دي په ټوکرې په چشي په اډو کې په لرګي یا په پاڼه تر لري کې او چې په دیننې په بدن کې جامه کې نښتې وي هغه بیا په مخلو باندې نه پاکیږي نو منیم نجس دي ځکه اکبر د احداث واجبوي چې غسل ده او هیڅ چیرې دغسې نه دي پاتې شوي یا یې منزل راغلی دي یا یې فرق راغلی ده نور به په تحوی کې دام درته ذکر کېږي چې یو د خوب جامه ده یو د لمانځه د خوب په جامه کې نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه ویده کېدو به کې په دغه وخت کې چې دا کوم څادر به اچو په ځان باندې چې د اهل سره به جما وشوه نو که هغه کالی به ککړ شوی و وچ شوی به بیا صرف په فرق باندې اکتفا کړې ده د کالیو چې لمونځ کېږدو هغه یې منځلې دي او دلیل د دغه دام ده حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې په دغه مسله کې اختلاف راغی چې منی پاک دي که ناپاک دي نو د خپل خور مبارکه ام حبیبه نه پوښتنه کوي چې په کومه جامه کې به نبی علیه السلام د تا سره جما وکړه بیا په هغه جامه کې نبی علیه السلام لمونځ کو په جامه کې جما دا معنی مخکې مو ویلو چې هغه خلوص لغړ ځان نه کو په ځان خو به څادر اچوه دا څه ورته وي او اذا لم يرى فيه اذى تعبیر په پلیتیک کې نجاست به نه وب کې بیا کړه نو چې که نجاست وي
بیا خو په هغه جامه کې لمونځ نه کو نجاست بل شي دي خو دغه منی دي که عذاب نه و بیا په هغه جامه کې چې جما به کړي ول لمونځ کو خو چې قاضي به موجود و نجاست بیا په هغه جامه کې نه کو یا به بدلول یا به منځله باب ما جاء في المني والمزي وبه قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد او حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجوفي عن زايدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي فقال ان المزي الوضوء ومن المني الغسل وفي الباب عن مقداد بن اسود وابي بن كعب رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه بالمدي الوضوء من المني الغسل وهو قول عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق باب في المزي دلته اوس یوه خبره شته دغه ځکه ګوري ترمذي کې داسې راغله چې حضرت علي صاحب ما د نبی علیه السلام نه د مزیو په متعلق کې پوښتنه وکړه د ویل چې په مزیو کې وضو ده هلته بل ځای کې داسې راځي چې حضرت مقداد ته د ویل زه شرمېږم د نبی علیه السلام لور د ما سره ده د مزي د وجه نه پوښتنه نشم کولی ولې دا خو نو دا معنه ده چې زه د تا د لور سره چې ساعت تېروم د ما د بدن نه مزي تېري وځي په دغه کې څه حکم ده وای د خسرګنۍ د وړاندې شهواني خبرې کول د خپلې ښځې نه چې کوم منافع سړی اخلي دا بې ادبي ده ته پوښتنه وکړه یو روایت کې راځي چې حضرت اسود ته یې ویلې چې ته پوښتنه وکړه زه هر وخت کې غسل کوم تر چې اوس په دغه کې غسل شته که نشته هغو پوښتنه وکړه نبي علیه السلام ویله چې نه په هغو کې وضو ده غسل نشته دلته څنګه وایي چې حضرت علي صاحب چې ما پوښتنه وکړه نو جواب په دوه طریقو ده یا دا ده چې یغو ته یې ویلي و چې تاسو پوښتنه وکړئ یو وار یوه پوښتنه وکړه بیا بل پوښتنه وکړه خبره عامه شوه بیا حضرت علي صاحب پوښتنه وکړه خو که ته وایې چې علت خو دا ده چې د ما سره یې لور ده زه شرمېږم نو شرم خو اوس هم شته چې دغسې پوښتنه کوي وایي پوښتنه د ځان په باب کې ونه کړه چې د ما نه چې مزي خارجېږي مطلقا د مزي حکم لکه یغو دوه چې پوښتنه وکړه دم دغسې وکړه او یا دا معنی ده حضرت علي صاحب پوښتنه نه ده کړې پوښتنه کړې ده هغه نورو دوه خو امر چا ورته کړی و او امیر ته نسبت پیر کېږي که نه پېږي نو سالتو دا معنی نه چې بذات مې وکړه په واسطه د حضرت مقداد یا په واسطه د حضرت اسود مې پوښتنه وکړه د نبي علیه السلام باب في المزي يصيب الصوب وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد وابن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المزي شدة وعناء فكنت اكثر منه غسلا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسالت عنه فقال انما يزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما يصيب ثوب منه قال يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه وساب منه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرف مثل هذا الا من حديث محمد بن اسحاق في المدي مثل هذا وقد اختلف اهل العلم في المدي يصيب ثوبا فقال بعضهم لا يزيل الغسل وهو قول الشافعي واسحاق وقال بعضهم يجزئ المسح وقال احمد ارجو ان يجزئه المسح بالماء باب في المني يصيب ثوبا وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش ابراهيم عن همام بن الحارث قال زاف عائشه رضي الله عنها زيف فامرت له بملحفه صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا ان يرسل اليها وبها اثر الاحتلام فغمسها بالماء ثم ارسل بها فقالت عائشه رضي الله عنها لما افسد علينا ثوبنا انما كان يكفيه ان يفركه باصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان واحمد واسحاق قال في المني يصيب الثوب يزيل الفرك وان لم يغسله وهكذا روي عن منصور بن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عائشه رضي الله عنها مثل روايه الاعمشي وروى ابو معشر هذا الحديث عن ابراهيم عن اسود عن عائشه رضي الله عنها وحديث الاعمشي اصحه وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو معاويه عن عبد بن ميمون بن محران عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها انها غسلت مني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث عائشه رضي الله عنها
وحديث عائشة رضي الله عنها أصلت مني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرد وإن كان الفرد يجزي فقد يستحق للرجل أن لا يرى على سريه سوء على ثوبه يسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن المني منزلة المخاض فامتحانك ولو بثيرة من دا اوس څوک وی چې هلته ام المؤمنین وی میلمه ورکره راغلی بیا د څادر ورلېږلی دا د شپې چې پکې ویده کېږي خو مخکې موږ وویل چې جامې مخکې کمې وې په د خپلو جامو کې به نه ویده کېده د شپې جامه بدلول شته دا اوس مستحب عمل ده چې جامه بدله کړي که احتلام شی شوي و نو دغه جامه کې به بیا لمونځ نه وي د هغه احتلام وشو دغه مني په دغه جامه څادره باندې ولګېده سهار چې اوس دا څادر ام المؤمنین ته ورلېږي خو شرمېږي نو دا څادر یې پرېمینځه دا چې خبره شوه نو ویل د موږ جامه یې ولې خرابه کړه ټول جامې رنګ لاړ زیړ رنګ یې و خو صرف هغه ځای به یې موښلی و ما د نبي علیه السلام د جامې نه فرق کړی او دلته بیا دا دومره بیا دا وي چې د غسلت منی من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تعارض نشته دغه خلک چې وایي چې منی پاک دي وی په پوښلو خو مې اکتفا کېږي خو مناسب دا ده چې اثر یې په جامه ونه لیدی شي چې پسې پرېمینځي مخایا بلغم دی د خولې نه په دسمال او ګړنګ په دسمال باندې پاکه خو هغه پاکېږي خو لیکن وروسته په دسمال کې اثر موجود وي که نه موجود او چې پرېمینځي هغه اثر هم ختم شي دغه دا مطلب ده نور وایي تعرض دې په مابین کې نشته خو موږ په مسلک باندې مني نجس دي اکتفا دغسې نه دي پرېښودل چې خو یا فرق راغلی ده او یا غسل راغلی